غني او خلیلزاد پر اوربند ټینګار وکړ. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې قطر ته تللی بیګا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مشر جنرال سکاټ میلر سره لیدنه کې پر اوربند ټینګ وغږېد. دواړو لورو د تاوتریخوالي پر ډېرېدو اندېښنه وښوده او ښاغلي خلیلزاد وویل د دې تاوتریخوالي د کمولو داسې هڅې روانې دي چې د هر اړخیز او تلپاتې اوربند سبب شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د قطر پلازمېنې دوحې ته ورسېد چې پکې د افغانانو خپلمنځي خبرې روانې دي. ولسمشر غني پرون د قطر لومړي وزیر او له افغان مرکچي پلاوي سره هم ولیدل. د افغان سولې خبرو په لیدو سره افغانستان کې تاوتریخوالی هم ډېر شوی چې افغان حکومت او طالبان یې ګوته یو بل ته نیسي. د ښاغلي خلیلزاد په ګډون د امریکا نور چارواکو هم د دې تاوتریخوالي په زیاتېدو بیا اندېښنه ښودلې ده. زلمی خلیلزاد بیا په تازه څرګندونو کې وایي تاوتریخوالی خورا ډېر دی او ډېر افغانان وژل کیږي. موږ د تاوتریخوالي د ډېر کمښت غوښتنه کوو چې دایمي او ټولیز اوربند ته لار برابره کړي. د نوموړي په خبره د تاوتریخوالي پوره کموالی به ژوند وژغوري، باور به زیات کړي، د سولې ملاتړ به پراخ کړي، مرکچي ډلو سره به مرسته وکړي چې ژر پرمختګ وکړي. د نوموړي په خبره دا هغه څه دي چې افغان ولس یې غواړي او امریکا ورسره ولاړه ده. زلمی خلیلزاد وایي نوموړی او جنرال میلر د لیدنه کې له افغانستان او د سولې له داسې بهیر د امریکا ملاتړ بیا څرګند کړ چې افغانستان کې سیاسي هوکړه رامنځته کړي او د لسیز جګړه پای ته ورسوي. که څه هم د افغانانو ترمنځ د خبرې د سپټمبر له 12 پیل شوي دي، خو دا هم د دواړو لورو تماس ډلې د خبر لپاره پر چلنلار یا طرز العمل سلا شوي نه دي. زلمي خلیلزاد خپل ټویټ کې لیکلي پرونۍ لیدنه کې له ولسمشر غني وپوښتل چې د سولې لپاره اوسنی چانس له لاسه ورنه کړي. هغه راته وویل تر هغه د افغان اسلامي جمهوریت مرکچیانو ملاتړ کوي څومره چې اړتیا وي. ما ورته وویل سولې ته د ژمنتیا په ګډون مې چې له دواړو لورو څخه اورېدلي زه یې هڅولی یم. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي امریکا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي او هم یې ملاتړ کوي. موږ پر ټولو ملتونو په تېره بیا په ګاونډۍ او نورو مهمو لوبغاړو غږ کوو چې دوی هم کار ورته وکړي. زلمي خلیلزاد او سکاټ میلر له ولسمشر غني سره تر لیدنې مخکې په دوحه کې د طالبانو د مرستیال او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشرۍ پلاوي سره هم لیدنه درلوده. قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي دواړو لورو د لیدنه کې د طالب امریکا تړون په ښه پیلیتوب خبرې وکړې او دا تړون یې د افغان مسئلې د حل لپاره مهم وباله. نوموړی زیاتوي همدارنګه یې د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته په شویو اقداماتو بحث وکړ او د لا ښه تطبیق لپاره یې د توافقنامې د متن او محتوا مطابق مخته تلل اړین وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپټمبر پر 13 وویل چې زلمی خلیلزاد بیا دوحې او سیمې ته په سفر وتلی دی. هغه مهال په خپله خلیلزاد هم وویل سیمه کې به له شریکانو سره د افغان سولې پر خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت پر مخ ځي. نوموړي تېره پنجشنبه هم دوحه کې له افغان او طالب پلاوي سره جلا لیدنه درلوده. خبرو کې بدلون. دوحه کې د سپټمبر له 12 د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شوې، خو لا هم د حکومت او طالبانو تماس ډلې د خبرو پر چلنلار یا طرز العمل هوکړې ته نه دي رسېدلي. د دواړو تماس ډلو لس ځلو ډېر سره لیدلي، خو دا لیدنې کومه ښکاره پایله نه لري. د دوی د هوکړې په مخ کې خنډ هم دا دی چې طالبان وایي دا خبرې باید د طالبانو او امریکا د تړون او حنیفي مذهب له مخې وشي. په قطر کې د افغان حکومت په مرکچي پلاوي کې سرچینې ته یادوي چې یو شمېر هیوادونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د راغلي ځنډ ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. خو د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه په لومړۍ ناسته کې پرېکړه وکړه چې له دواړو غاړو پرته به درېیمګړی اسانچاري لوری ګډون نه لري. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.